مختاز قدم واخلق ذكري کړه قلم واخلق تمو آئین دروخن راتلونکی قربان راتلونکی قربان فخر د وطن یې فخر د وطن یې. بسم الله الرحمن الرحیم. نوم مې فضل الرحمن دی. پلانم مې ظاهر شاه دی. الکلیم خصوصي ښوونځي د نهمالف ټولګي زده کوونکی یم. نن زموږ موضوع په د انګلیسي په ساینس کې میده ده. میده د هضمي سیستم تر ټولو پراخ غړی ده چې د کوچنیو کولمو او د مرۍ یا اسفګاس ترمنځ شتون لري. میده له څلور برخو څخه جوړه شوې ده. لومړۍ برخه کارډیا دې برخې ته د معدې کارډیا ویل کېږي او دې جګې برخې ته د معدې پنډس ویل کېږي او دا برخه چې د معدې 80% برخه جوړه کړې ده دا د معدې باډي ده او دا برخه چې د معده د کوچنۍ کولمو سره نښلوي دا د معدې پایلور برخه بلل کېږي. معده کولی شي چې د 5 څخه تر 7 لیټر پورې خوراکي توکي ضایع کړي او معده د هضمي سیستم تر ټولو پراخه غړی ده. فخر د وطن یې فخر د